دا د دردونو کیسې، دا د ارمانونو کیسې، دا د دردونو کیسې، دا د ارمانونو کیسې، تا ته به وکړم جانانه د غمونو کیسې. کو چرته راغلم د ژمي لویو لویو شپو کې، کو چرته راغلم د ژمي لویو لویو شپو کې، درته به وکړم جانانه د امیدونو کیسې. ګرانو مینوالو نیکې هیلې احترامات په ادبي خپرونه پټ لالنو کې زه ما صابر سره د خپلو ګرانو ملګرو انعام الله او نوید اقبال سره نن زموږ سره د ادبي خپرونه کې زموږ ګران مشر ابتهار حسرت صاحب موجود دی چې دوی د مازو د کلي سره تعلق دی. نو راځئ مینوالو چې دوی نه خواږه خواږه شعرونه او غزلې ریکارډ کو د ستاسو سره شریک کړو. ابتهار حسرت صاحب سلامونه مې واخلئ پرې پټ لالنو کې طاهر کلی وایم. وعلیکم السلام صابر صاحب، تاسو د ټیم ډېره مننه کوم چې په پروګرام پټ لالنو کې موږ له همکارۍ وکړه. مهرباني. ابتهار حسرت صاحب او مینوال ته څه شعرونه یا غزلې ووایه چې دا مینوال ته هم زده کړه وکړي او خوندونه ترې والي او زموږ د ناس ملګري هم غزل دی چې هغه په دې نه د ارمان سوځوي، هغه په دې نه د ارمان سوځوي، کوڅو کې ګرځي او خپل ځان سوځوي. یا لیونی بلی ته مه راخیږه، یا لیونی بلی ته مه راخیږه، تا ته څه پته رقیبان سوځوي. یا لیونی بلی ته مه راخیږه، تا ته څه پته رقیبان سوځوي. او شمع چې سوځي پتنګان، ته تهمتي شوې امام تهمت واخیستو، ته تهمتي شوې امام تهمت واخیستو. شمع چې سوځي پتنګان سوځوي. او د جانان غمه کلارۍ لږ وکړه، د جانان غمه کلارۍ لږ وکړه، نوره سویلي به مې ګریوان سوځوي. پردي په کار شو خپلو اور ته راښکم، پردي په کار شو خپلو اور ته راښکم، په دې خبره مې خپلوان سوځوي. او ویلې حسرته موږ ته کډه کوو، ویلې حسرته موږ ته کډه کوو، په دې خبره مې جانان سوځوي. مینوال او تاسو غزل واورېدو، خو چې دې سره دوی نه نور هم څه شعرونه یا غزلې واورو نو ډېر خوند به وکړي. حسرت صاحب او مینوال ته رسي نور هم څه شعرونه یا غزلې ووایه چې دا مینوال ته هم خوندونه والي زموږ د ناس ملګري هم. ما صابر صاحب یو غزل دی چې زما د زړه دنیا ورانه د ودانه نه ده، زما د زړه دنیا ورانه ده ودانه نه ده، هغه په خپل ستم مغروره ده ستومانه نه ده. مهرباني. که مې پرېږدې نه خامخا زما صادر شو کوې، که مې پرېږدې نه خامخا زما صادر شو کوې، نو ګوره یاد ساته شړۍ دې دومره ګرانه نه ده. مهرباني مننه. که مې پرېږدې نه خامخا زما صادر شو کوې، نو ګوره یاد ساته شړۍ دې دومره ګرانه نه ده. او زه د قدرت په نظارو کې ستا ښایست لټوم، زه د قدرت په نظارو کې ستا ښایست لټوم، ستا په شان ډېر دي خو بس ستا په شان جانانه نه ده. ډېره مهرباني. زه د قدرت په نظارو کې ستا ښایست لټوم، ستا په شان ډېر دي خو بس ستا په شان جانانه نه ده. او مینه یې شته منم خو اوس هغه مزه نه لري، مینه یې شته منم خو اوس هغه مزه نه لري، مازدیګري کې چې اوس هغه سرګردانه نه ده. مهرباني. او ویلې حسرته چېرته بیا به مو دیدنو نه شي، ویلې حسرته چېرته بیا به مو دیدنو نه شي، هغه د کلي تله د کلي نه روان نه ده. ګرانو مینوال او دا زموږ سره حسرت صاحب چې دوی خپل کلامونه وړاندې کړو، نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. انشاءالله په راروانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کېږي چې چېرته هم یعنې الله م خاص ساته، آباد ساته. لوی الله په امان.